وقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. کوم عزیزات چې د مرکزي دفتر څخه د څو پاڼې سره ګډ شوي دي هغه چې نوې شوي دي کله د تلاوت نه بعد د پېژندنې د ملګرو یو بل سره کې یعنې دې نه پر ځان نه معرفي کړم دې نه تېر شوم دا ډایرکټ موضوع سره ځان معرفي کول په دغه کې یو مهمه خبره دغه غونډې کې دا ده چې د همدغه غونډې مشر ټاکل دی مشر په دغه چې د نورې دوراني غونډې چې کومې کېږي د همدغه کمپاین د کومې غونډې چې کېږي باید یو منشي وټاکل شي او هغه منشي به د هغې غونډې ته لاړ شي د تاسو خپل منځ کې دغسې یو سړی چې هغه منشي چې دی یو ځانګړنه او خواص باید دا ولري چې دا نږدې سوادار وي یو منشي وټاکل شي چې هغې غونډې ته رسېدګي وکولی شي رئیس جمهور ته نومان د نظرۍ او بانکونه به ول یو کس ته به ورته وو د دغه د پلان طرحې لپاره چې دا کمپاین کومه طرحه لري کوم پلان لري د طرحې لپاره کې غږېږي او بل یوه اساسي نقطه چې دی په ننګرهار خلک ننګرهار چې کوم یو دې ستونزې لري هغه د یو داسې خطي شکل په کتابت شکل باندې ولیکي او دلته د ورکړي همدې منشي ته بیا دا مرکزي دفتر ته لیږل کېږي د توم نه دغه شیان دي نو په دغه کمپاین صاحب او په مالي صاحب وغږېږي دې د پلان او طرحې په باره کې څنګه وي پلان وي اول ما البته بخښنه غواړم چې دغه زموږ ناسته د محترم حاجي صاحب امیر محمد تر قیادت لاندې سهاک تر قیادت او نظارت لاندې سر ته رسېږي هره غونډه چې کوو د دې تر قیادت لاندې به اوسېږي چې الحمدلله هم د شخصیت او د اهلیت او د لیاقت خاوند دی ورسره په خوا کې دی اوسېږي دغه پروسه به زموږ د دغه دواړو مشرانو تر قیادت لاندې مخ په وړاندې وړو مشورې به کوو او ناستې ولاړې به کوو سره دوی چې څنګه لارښوونه کوله هماغسې زموږ داسې حرکت کوو ما دغه دوه پیشنهادونه کورونه موافقه لري لاسونه دې اوچت نو بخښنه غواړم ورونو رب العزت وایي چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها صدق الله العظیم دا په اصل کې رب العزت د هر کاندید یعنی هر شخص سره یو امانت دی او په دې امانت کې به هېڅکله موږ او تاسې خیانت نه کوو دغه امانت چې دی دا به موږ اهل ته سپارو چې د چا په کاذب او دروغجنو شعارونو باندې به نه غولېږو رښتینی زحمت به ټاکو د خدای په وړاندې به مسؤلیت ادا کوو او د افغانستان په خیر به چې څوک وي هغه ته به دغه رایې موږ ورکوو چې د دې وطن په خیر څوک وي د دې ملت په خیر باندې څوک وي په کلي ورځ کې به موږ په دې باندې اما پوهاوی کوو چې وروره ښه فکر وکړه همدا چانس دی او همدا وخت دی وکیل صاحبانو ته رایې ورکړو ولې وکیل صاحب ته چې بیا کله رایې وهو زنګ وهو اواز دې جړ دی در باندې قطعي کې اول خو د ټلیفون نه اوچت دی او که کله دروازې ته ورشي نو بیا وایي چې هغه ډېر مصروفه دی او وخت نه لري نو په هر شي کې به موږ او تاسې د دقت څخه کار اخلو او د الهي احکاماتو او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه حدیث په نتیجه کې به خپل راتلونکی مشر ټاکو او د هغې لپاره به رایې ورکوو لري دې لپاره وږی نه دی ولې البته وطن دوسته مشرانو دې ته مجبوره کړی چې دې ځان کاندید کړی نو چې ځان یې کاندید کړی دی راځئ موږ او تاسو په اخلاص او صداقت سره ورسره ملا وتړو ملا وتړو تر څو د آینده لپاره په شریکه ورسره کار وکړو په خدای وکړي چې افغانستان راتلونکي زعامت لپاره دې ته زمینه مساعده شي او دا به ورته وایو اوس هم ورته ویلي مخکې ورته ویلي چې په اخلاص او صداقت باندې به دې وطن ته کار کوو رښتینولي غواړو کاذب شعار درنه نه غواړو او په خپلو کلو باندو کې ټول ځوانان سپین ږیري زنانه په همدې باندې وپوهوئ چې همدا وخت دی چې راځئ د یو رښتیني خدمتګار ملاتړ وکړو په دې باندې موږ سره دوه شیونه نشته یو پیسې نشته را سره او یو را سره قوي زور نشته ده قوي واسطه نشته ده یا مثلا د پارلمان وکیل یا بل
ودرېږي نو دا شپږ کاله دا تیا اوس خرابې شوي دي چې هغه کړي دي ایکسپایر شوې نورې هو که نه ویناګانې کړي دي دا کیبلې پې اچولي دي هر ورځ په جنجال باندې سخته کړي خدای دې غیبي په موږ رحم وکړي خدای دې غیبي پاک پروردګار دی که هر څوک یې کلیوال صاحب یې که بل یې که بل یې په افغانستان ته داسې یو برغولی پیدا کړي چې دا ټول ملت ته دا ټول ځوانان چې دا څلور کسان یې بېګني شهیدان کړي دي او یو ورور یې مشر یې تللی دی سعودي ته هغه به هلته خبر شوی لا نه یا به خبرېږي یا به څنګه کېږي یا به څنګه کېږي وایي په هر چا باندې هغه ده غم ده په چا غم او په چا ښځي دا د موږ وطن ده نه پوښتنه وشي نه باساس وشي نه سړی اعدام شي او نه سړی سکنجه شي نو داسې حکومتونه به څنګه چېرته